بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره پورتفولیو راپورته کوم. کلمې راپورته کوي دا راځي درته. زه راځم ورته ګوره ډبل کلیک پر کوم. دلته راځم یو عکس راخلم چې دا پیکچر مې راواخیستی. اوس نو راځم ورته ګوره ایمیج پر ایمیج باندې کلیک کوم. په اول کې لیکلي دلته موډ دی. په موډ کې دلته زموږ سره د دې عکسو مختلف رنګونه شته. هر رنګ چې ته اخلي مثلا دا ورته ګورې وینې RGB کلر دی. دې ته اړې ورته ګورې وینې دې ته اوړي او کار RGB خو هلته سره و او کراچ ورته ګورې وینې دې ځای څخه ایمیج ته راځم. کراچ ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې سیسو ته ګورې وینې یو داسې ډیزاین واوښتی سیسو بېرته کنټرول نیسم زیډ وایم سیسو شاته کوم. کراچ دې ته چې هرې ورته ورځې پر هغې چې کله کلیک وکړې هغه مختلف ډیزاینونه دي. دا اکثر خپل زاړه ډیزاینو ته وایي او اکثر چې کېږي یو داسې مختلف اوس ورته ګورې وینې رنګ یې دا تیزه یې سیسو کمه یې خپل په خوښ ورته ګوره سره کوم ډیزاین ته انتخابه یې کول چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي. دا دی چې اوکې دي کې ورته ګوره یو داسې ډیزاین ورکول کېږي سیسو. خو دا زموږ په خوښه هر رقم ډیزاین چې ته ورکوې په دې موډ کې هغه رقم ډیزاین پروت دی. هر رقم ډیزاین کولی چې انتخاب یې کړې او که پر دې باندې کلیک وکړې دا هم د دا ځای څخه مینس تر دې ځای پورې دا ټول ورته ګوره زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي. کله چې پر دې باندې کلیک وکړې سیسو اوس ګورې وینې د دغه عکس تیزوالی ډېری ورته ګورې وینې تیزوالی دا چټکې ډېرېږي وینې سپینوالی وینې ډېری توروالی ډېری سیسو خپل په خوښه ورته ګوره هر رقم رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې دا به درته راشي. او که راسي ورته ګوره کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا دی کنټرول M دی دا ورته ګورې کوم رنګ ورکول کېږي ډیزاین ورکول کېږي سیسو. اوس که کنټرول L وایي دا درته راځي دا هم درته راځي. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا دی یو رقم ډیزاین ورته ګوره ورکولی سیسو تیزه یې ورته ګوره تیزېږي او که کمه یې چې کېږي کمېږي. او که راسي دلته ودرېږي اوس ورته ګوره وینې دلته کنټرول M چې دی ورته ګوره کار نه کوي کار کوي ورته ګوره وینې کار نه کوي سیسو کار نه کوي. دا په صورت کار کوي چې ته راسي ورته ګوره وینې دا کول پر خلاص کړي زه به یې پله راسم دا به ختم کړم سیسو. نو کنټرول نیسم اووم یو بل پیکچر راخلم چې دا پیکچر مې راواخیستی. اوس که ورسې ورته ګوره ایمیج پر ایمیج باندې کلیک کوم اوس ورته ګوره وینې د ګورو کار شروع کړي. دا اکثره ورته ګوره پیکچر کې مشکل و هلته کلپ سیسو اوس ورته ګوره وینې دا کلپ نه دی وینې کلپ نه دی اوس دا دی. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا راغلی درته سیسو د دې ځای څخه ورته ګوره وینې سپینوالی ډېری هر څومره چې ته اندازه راولې کولی چې کې درته راسي هغه درته استعمال سي. خو دا زموږ سره مختلف ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې ته غواړې که دا یې سیسو دا مختلف د رنګو ډیزاینونه دي هغه پراته دي چې هر یو غواړې ورته ګوره کلر دی پر دې باندې کلیک کوې ورته ګوره وینې کلر یې کم یو ډېری ورته ګوره ډېرېږي او کې کمه یې چې کېږي کمېږي. دا په تا پورې مربوط دي سیسو هر رقم کلر چې انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې او درته راسي سیسو. دا کار کوي په دې دوه کې ورته ګوره دا ډیزاینونه پراته دي. او که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې لږ تغیرات یې ورکړې سیسو. اوس که پر دې باندې کلیک وکړې دا ډیزاین دی راځم ورته ګوره وینې دا مې ورکړم ډیزاین پروت سیسو. او که راسي ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا هم مختلف ډیزاینونه دي راځي ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا هم ډیزاینونه دي. هر رقم ډیزاین چې ته استفاده یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي او درته استعمال به سي. د هغه څخه وروسته راځم کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي ایمیج سایز د دې پیکچر اندازه. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس ورته ګوره وینې د پیکچر اندازه چې دی وینې په پکسل کې څو ده 2 اندازه یې بیت دی او 2 اندازه هایټ دی بیتر هایټ دی. که تو غواړې چې یاره زه یې لږ کوچنی کوم نو زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه هم څونه اندازه یې کوم 300 کوم سیسو مثلا دا اندازه مې کوي بارې اوکې که چې اوکې دي کې ورته ګوره وینې لږ اندازه کوچنی سو کې غټې ورته ګوره چې کېږي غټېږي. او که زه راسم ورته ګوره وینې دلته سایز ته راځم په دې باندې کلیک کوم. اوس که دلته کلیک پر وکړې ورته ګوره وینې دلته 2 اندازې دي. اوس که دلته کلیک پر وکړې دا ورته ګوره د انچ د پرسنټ کار دی او دا د پکسلز کار دی. او که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې دا ورته ګوره وینې پرسنټ دی انچ دی سانتي متر دی ملي متر دی هر څومره اندازه چې ته غواړې کولی چې واخیستل سي. د دې عکس اندازه غټېږي او کوچنی کېږي دا په تا پورې مربوط دي سیسو. دا کار کوي. او که راسه ورته ګوره وینې کلیک پر وکړم چې کله کلیک پر وکړې سیسو راځم د دې ځای څخه دلته به یې لیکلي وینې وایي کنورټ سیسو که پر دې باندې کلیک وکړې دا به درته راسي. اوس ورته ګوره موږ ته کار نه کوي دی په هغه صورت کار کوي چې ته راسې ورته ګوره وینې کنټرول وینې سي ووایم دا مې لږ اندازه کوچنی کوي. اوس کنټرول شیفټ الټ شیفټ دا مې وینې وایي سیسو دا لږ اندازه کوچنی کوم څونه اندازه 2 اندازه کوچنی کوي. اوس وایي دغه عکس ته کومه خواته غواړې لیفټ یې غواړې رایټ یې غواړې سینټر یې غواړې کومه خواته یې غواړې. اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې سیسو راځم کنورټ سایز ته. اوس که زه وغواړم چې هغه لوړ دې ولاړ سي نو دا لوړې سي باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې اوکې سیسو ولې ولاړېدلی خو هره خواته ورته ګورې چې ته اخلې کولی چې هغه خواته واخیستل سي سیسو کنورټ کېږي. زه به راسم ورته دلته چک پر ولګوم زه غواړم چې دا کونج دې راسي اوکې که چې اوکې دې کوي سیسو چې به سي دا کونج ته به راسي. خو چې هره خواته ورته ګورې ته انتخابه دا عکس هغه منطقې ته انتخابېږي او درته راځي سیسو. دا ده که راسي کلیک پر وکړې ورته ګورې وینې دې خواته یې غواړې دې خواته یې غواړې لوړ یې غواړې دې منطقې کې غواړې د دې په مابینځ کې غواړې هره خوا چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې
اوس که زه غواړم چې دې خوا ته راسي څونه اندازه دې راسي دلته ما چې کوم اندازه نه ورکړې مثلا دلته زه ځم ورکوم چې یو اندازه مې ورکړي سیسو ویته هایټ 2 دی اوس یو کې چې کې دې کې سیسو ته ګورې وینې دا مو ټیکا غټ سواب دا مو ټیکا چې څه کوښنی سیسو ګوره دا مو ټیکا الته ما اندازه نه ورکړي چې دې خاطر کار نه کوي کني عموما چې کې کار کوي سیسو دا کار کوي او دا څه خورسته راځم ته ګوره کلیک پر کوم چې کنه کلیک وکړې سیسو راځم ورته ګوره دې ته دلته لیکلي ایمیج روټیشن د کار کې زه راځم ته ګوره وینې دغه عکس وای ګرځول دي که زه راسم ته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې سیسو د دې ځای څخه راځم ته ګوره وینې که پر دې باندې کلیک وکړې دې خواته ګرځي او که راسې ته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړې دا خواته ګرځي هره خوا چې ته مثلا د عکس ګرځې هغه خوا ته ګرځولی شي اوس هر څومره اندازه چې ته ورکوې کولی شي کې ولا راوړی کې سیسو او که راسم کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې سیسو د دې ځای څخه راځم ورته ګوره وینې غواړم چې مثلا دونه اندازه یې وګرځوم دې خوا ته راسي دې خوا ته راغلی خو هره خوا چې ته ګرځې کولی شي چې د ایمیج روټیشن او خواته وګرځې که لوړې که کښتې که یو خوا یې که بله خوا یې هغه خوا ته کولی شي چې بیا ګرځې او درته راباسي سیسو دا کار او د هغسې خو وروسته چې نه کراپ اوس ورته ګوره کراپ کار نه کوي دی په هغه صورت کار کوي چې ته راسې ورته ګورې وینې پر دا باندې کلیک کوې دا ورته ګورې وینې کراپ اوس کراپ سو اوس که زه راسم ورته ګورې ایمیج ته اوس یې دا د کار شروع کړي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې دی چې څو کراپ سو دا کار کوي او که راسم ته ګوره وینې دې ځای څخه تیمز ورته ګوره وینې که کلیک وکړې پر تیمز باندې هېڅ هم نه کېږي نه کېږي دا په هغه صورت کېږي که زه راسم ته ګوره وینې کنټرول نیسم ټي ووهمه چې کله دې وواسې سو الټ شفټ دا مې ونیوی لږ اندازه یې کوچنی کوم دونه اندازه یې کوچنی کړي مثلا دونه اندازه یې کوچنی کړي دلته پر دې باندې کلیک کوم سو اپلای کړئ چې کله دې اپلای کړئ دا راغلی اوس که زه راسم ته ګوره دلته کلیک وکړم راځم پر دې تیمز باندې کلیک کوم ورته ګوره کله کلیک وکړئ اوکې یې چې اوکې دې ورته ګوره وینې شاوخوا چې کوم بیکګراوند هغه چې ختم سو دا کار کوي مشکل شته او د هغه څخه وروسته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ سیسو ریویټ ته ورته ګوره هېڅ کار نه کوي د بیا په هغه صورت کار کوي که کنټرول ونیسي ټي ووایي سیسو دا راغلی الټ شفټ دا لږ اندازه غټوم چې څونه اندازه دونه اندازه مې غټ کړي سیسو زه راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم اپلای ورته ګوره وینې سم نه معلومېږي باره که زه راسم ایمیج ته پریویټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم ورته ګوره وینې هغه اضافه چې وو هغه یې پکښې راویستله اوس ورته ګوره مخکې دونه اندازه ته ګوره وینې د ګل اندازه سمه نه معلومېږي نو که زه راسم ته ګوره وینې دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړې سیسو نو هغه منطقه به ټوله چې شي پکښې راوباسي او درته انتخاب سیسو عموما دا کار کوي نو دا بیا دپاره چې کېده استفاده کېدی او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره ته لیکلي ډوپلیکیټ داسې کار کوي چې دغه دې دواړه یو رقم راسي اوس که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګوره نوم غواړې نوم ورکړې اوکې اوس دا یو دی او دا چې دی بل دی دواړه ورته ګوره چې یو رقم دی د یو دغه چې دی او که راسم ته ګوره ایمیج پر ایمیج باندې کلیک کړه اوس اپلای ایمیج که پر دې باندې کلیک وکړې اوس څه شي پر اپلای کوې پر ایمیج باندې دا ډیزاین اپلای کوې راځي ورته ګوره وینې دا ډیزاین اپلای کوې بلو ګرین هر رقم ډیزاین چې انتخابوې کوم څه چې انتخاب یې کړې دا انتخاب کړې سیسو مثلا یو بل ډیزاین ورکړې دلته ورته ګوره دا د اندازه یې ډېرې پارې وکړې که چې وکړې دي که ورته ګوره دا ایمیج دی او دا چې دی دا ایمیج دی دا خپل ځان ته ورته ګوره چې دا چې څو ایمیج ورغلی او که راسم ته ګوره کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړې که راسم ته ګوره وینې که پر دې باندې کلیک وکړې سیسو دا هم دغه رقم ډیزاینونه ورکول کېږي ورته ګوره وینې اوس زما د ایمیج ډیزاین دا رقم دی که ته وغواړې چې بل ډیزاین ورکوم راځم ایمیج ته پر دې باندې کلیک کوم ورته ګوره دا ډیزاین دی بارون که راسم ورته ګوره وینې داسې شکل ډیزاینونه دي راځي ورته ګوره ګرین ته ګرین ورکول کېږي راځي ورته ګوره دا مختلف ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې ته انتخابوې کولی چې انتخاب یې کړې هغه درته راسي اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره وینې یو داسې ډیزاین چې کېږي درته انتخابېږي او درته راځي نو دا عموما د ایمیج کار اوسیسو ته دې ځای کې پوره ورسېدی او دا هم د ډیزاین د سیسو که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس ورته ګوره وینې که ته وغواړې چې د جي پي جي د سیسو مثلا زه راځم ته ګوره ډیفالټ ته راځم پر دې باندې کلیک وکړم یو داسې شکل ته یې راوړم سیسو ته ګوره وینې سیوی ډیلیټ سیسو هر رقم چې ته اخلې کولی چې هغه رقم درته شي درته سیو سي او درته راباسي نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي نو دا د اول څخه ونیسي تر اخره پورې دا ټول د ایمیج کار دی خو ایمیج چې دی دغه عکس باندې یو رنګ ورکول کېږي یو رقم سټایل ورکول کېږي عموما پر دې عکس باندې چې کېږي کار کوي نو دا اول څخه ونیسي تر اخره ټول ورته ګوره پر ایمیج باندې چې کېدی درته راتلی او درته استفاده کېدی سي سو دا کار کوي نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې به انشاءالله خدای کول بیا به چې وایو لیر به وایي چې لیر څه کار کوي او د چې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي سي سو دا کار کوي بس